لکه د الله نه ویریږه قیامت را روان دی، د الله مخې ته تګ را روان دی. ولې مولوي صاحب دا زیاته ولې دا حق نشي ویلی؟ ووایه کنه. ابل اوس ما مرګرو ته دوبۍ کې خبره کوله، مال دا بعضې خلک د تنخواه دپاره حق وایي خو د الله دپاره نه وایي. یو حنفي مولوي صاحب دی، زه ډېر ښه پېژنم، حنفي مولوي صاحب کلک حنفي، خو هلته امام دی، د وهابیانو په ملک امام دی. نو چې د وهابیانو په ملک امام بیا خو په هغه طریقه باندې منظم کې او عمل نو هلته به څنګه اقامت کوي؟ الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد. ما مرګرو ته ویل خپل ملک ته لاړې چا ورپسې اقامت کوي دوباره وکړي، خو دلته تنخواه ده، امامتي ده، دلته کوي ښه مزې ده. نو هغه مخکې ورځو کې دغه وفات شو، شیخ احمد جابر الصباح د کویت چې کوم امیر هغه وفات شو. نو ټول یې کې اعلان وشو په اماراتو کې چې ټولو جماعتونو کې دغه غیبانه جنازه وکړي. نو ماسپښین دغه غیبانه جنازه وه. دغه حنفي مولوي صاحب سوی اردو کې خلکو ته لګیا، ځکه هغه علاقه ده چې پاکستان افغانستان دا خلک پکې دي روزګار وال. نو زه ماسپښین لمونځ له ورغلم، نو مولوي صاحب اعلان وکړ، ته پته نه وه چې د کویت شیخ وفات شوی دی. نو هغه وایي چې شیخ احمد جابر الصباح وفات شوی دی، اردو کې وایي. او زما محترم ورونو ماسپښین لمونځ چې کله مونږ وکړو زه ما به دغه غیبانه جنازه کو، نو په خپله بیا وایي چې اولنی تکبیر مونږ وکړو نو سورت فاتحه به ووایي. څه به ووایي؟ نو دا اوس هلته خپل ملک ته لاړی بیا هلته نشي ویلی، دلته راغی یا افغانستان ته چې کوم ځای دی هلته بیا نه وایي. خو دلته تنخواه ده، دلته د وهابیانو امام دی، وهابیانو حکومت دی. نو هلته وایي ګوره خیال کوئ اولني تکبیر نه بعد به څه وایي؟ سورت فاتحه به وایي. او دویم تکبیر نه بعد وایي هغه درود وایي چې کوم په څه کې راغلی دی، وایي په مونځ کې چې مونږ وایو درود ابراهیمیا به ووایي. او چې کله دریم تکبیر کړو بیا به دعاګانې وکړو، میت دپاره بیا دعاګانې. نو ما ملګرو ته ویل څنګه یې سیده کړي دي؟ د دې تنخواه دپاره دا درهم هم ډېر عجیبه شی دی، ډېر دروند شی دی. 80 ایسي کېږي، یو درهم نه 80 روپۍ جوړېږي. نو بس دا غریب اوس لګیا دی، هلته حق وایي. او کوم دې مسلې تپوس یې ته ځان نه وکړو یا په بل ځای کې یا خپل ملک کې بیا هلته نه وایي. الله نه ویریږئ، د دنیا لحاظونه مه کوئ، راشئ دې دین ته صحیح ده سینه صفا او بغیر د تعصب نه، بغیر د فرقواریت نه، بغیر د لالچ نه د الله په دې دین عمل وکړو. دا صفونو مسله نبی علیه السلام دومره کلکه ویلې ده چې خیرې کړي هغه چاته چې څوک صف ماتوي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په صف کې جوخ شو بل ملګري ته خپه اوږه دې جوخته کړه، الله به ځان ته راجوخ کړي، الله دې راجوخ کړي. ځکه هلته علما وایي چې وصله الله دوه معنی دي، یا جمله انشائیه ده یا جمله خبریه ده. که جمله خبریه شي معنا دا ده الله ځان ته راجوختوي، او که جمله انشائیه شي بیا دعا ده الله دې ځان ته راجوخ کړي چې څوک صف کې جوخ شو. وګوره د الله نبي درته وګوره الله ته نږدې کېږي، ملګري ته خپه جوخته کړه، اوږه جوخته کړه، کلک ودرېږه. او چې ومن قطع صفا قطعه الله، چا چې ګوره صف قطع کو، قطع کېدل د صف دا دي چې یو بل ملګري نه جدا شي، نفرت چې نه ورنږدې کېږي، خپه در باندې داسې لګي د هغه لکه سکروټې اورې چې در نږدې کړي. دا الله نبي فرمایي الله به د ذات نه جدا کړي، یا الله دې د ذات نه جدا کړي. خیر وکړي. نو په کار دا ده چې مونږ سب کې چې جوختېږو، بل نبي علیه السلام دې فایده دا ویلې ده چې څوک سب کې خپه جوخته اوږه یو بل ته، چې څوک جوخ شي الله یې په زړه کې مینه پیدا کړي. او د الله نبي فرمایي وایي دې نه ګوره ځان وساتئ، دا صفونه کې جدا جدا مه ودرېږئ، که نه الله به ستاسو په مخونو کې او بل حدیث کې راځي ستاسو په زړونو کې به الله یو بل سره اختلاف او خفګان پیدا کړي. نن چې دا زموږ یو بل سره کینې دي د هغې وجه ده په صف کې جوخ نه ودرېږو.